Da Avesta nahama Jasna ja Ihwana huma ishta. یو دېرشم بند د کتاب د دېرشم او د نهمې اخوانۍ وروستی بند. دې بند کې بیا هم زردکتر د بیانې د پای شعارونو غوندې خپلې هیلهمنې خبرې تکراروي چې په دې ځایګي مې ستا څخه موږنه یعنې ټولنه ده چې په شته ځمکې کې کرل کا. وړي ستا نښې د یوې ښې ورېدنې یا غوره ورېدنې په ډول. برم دې ترې وتی شي یعنې ځمکه ښه حاصل ورکوی شي. رپېدونکې نښمنې ونې دې ستا نورې هم راوزېږي. د ښې رپا سره د ستا زیړې نښمنې ونې راوزېږي. او په همدې هیلو او دعاو خپله دا نهمه اخوانه یا یسنا چې په طبیعت کې د خدای له ډېرو شتو د ورکړې څخه د هم شته یو شکران او مننه ده پای ته رسوي. د یو دېرشم بند د کتاب د دېرشم بند د پارسي ترجمې د سرکرښې په کتاب کې. بجه یعنی روسپی، جادوگر، شهوتران، نهانکار یعنی خودفروش که منش خویش را رها می کند، بسان ابر باد برده او څو نورې همداسې کلمې په نورو کرښو کې. د یو دو کلمو لوست د پښتو غږونو په چوکاټ کې. اول جاهیکیه. په کتاب کې یو لغت مخکې تر دې کلمې ګواکې ریښه معنا کړې معنس زن اهریمني روسپی، خو ما دا کلمه داسې ولوسته جایکیه. د جایکیه یا جایګي غلجي لهجوي تلفظ کنایه د کوچنۍ سیمې او ځای څخه. پارسی جایکش، جای و زمین کوچک و محدود. دوام فراویتی چې دوی یوازې فرعو معنا کړی پریدن، شنا کردن، مگر ما د جملو د عمومي روحیې پر اساس هغه پوره وروي تی یا غوره وروي تی ترې ولوستل چې که پوره وي یا غوره د ورېده د لغت د لومړي حرف سره د درې واړو کلمو د سر حرف په فی بدل شوی، کوم چې د آریایي ژبو په لهجو کې دا بدلون ډېر عام دی. پوره وروي تی یا غوره وروي تی د ښه او پوره باران ورېدنې په معنا چې زما په نظر د فروردین یا پوره ورېدنه چې پارسي کې د تعریف شوي فروردین د حمل میاشت ده ریښه جوړوي. پارسی پوره وروی تی، پوره می بارد یا خوب و عالی می بارد ازش. د اوستا نهمه اخوانه پای ته ورسیده. د نهمه اخوانه یومه شته د باب پای کې ترې لنډه نتیجه اخیستنه. موږ د اوستا د دې برخې په پښتو لوستنه د زړې پښتو په غږونو کې د اوستا په پام کړای شوي افسانوي ترجمې کې نوي او منطقي مفاهیم لاسته راوړل او په عمومي ډول هغو څخه په دریو سترو رازونو په اسانۍ داسې وپوهېدو. لومړی دا چې د اوستا ژبه زړه پښتو ده او هغه موږ مړه ژبه بللی نه شو، بلکې اوسنی شکل یې د موږ د نن پښتو ده. دا خبره د یو غالب ګمان په بڼه یوه پېړۍ مخکې فرانسوي محقق دارمستتر هلته ویلې وه کله چې د برطانوي هند لخوا پښتني قبایلي سیمو ته راغی او د وزیرستان د خلکو خبرې یې واورېدې. ده هلې وویل چې د دې خلکو ژبه د زردشت ژبه ده او نن تقریبا ټول اروپایي ختیځپوهان په همدې نظر دي چې د اوستا ژبه هغه څوک زده کولی شي چې پښتو یې زده وي، کوم اعتراف چې یو پارسي محقق ښاغلي سجودي هم د پوهانو د خبرو په تایید کړی او ویډیو یې موجوده ده، که څه هم د پښتو د پارسي لهجه بللې چې یوه بربنده غلطه او حتی برعکس خبره ده. اگه شما بخواید اوستا رو یاد بگیرید اول باید بری، شرق شناسا میگن اول باید بری زبان پشتو رو یاد بگیری، یکی از لهجه‌های زبان فارسیه. میگن برای شناخت زبان اوستایی باید اول زبان پشتو رو یاد بگیری، نه فارسی. نه
دوهم دا چې د اوستا د نوم لغوي معنا د هغو د ټول محتوا پر بنسټ او همداراز ظاهري غږ او شکل پر اساس اوسېدا دی، یعنی مسکون ژوند، کوم چې موږ یوازې په همدې برخه کې هم ولیدل چې څنګه زردکتر خپل کډوال ټبر پر پلرنۍ ځمکه اوسېدا او کرهنیز ژوند ته رابولي او د کډوال ژوند څخه یې استوګن ژوند ته تشویقوي. دریم بل دا چې د زردکتر ټبر د ده د پلار او نیکه د زیار پر اساس یو میشت کرهنیز ټبر دی چې وروسته د پښتنو افسانوي قومي تقسیماتو کې کلاني ورته ویلي، کوم چې اصل یې کرهني باید وي. دوی لومړني استوګن اوریان وو او نورو پښتنو قومونو څخه یې چې اکثره کډوالو کوچي وو او وروسته استوګن شول په همدې بنیاد توپیر درلود. که څه هم چې د ځمکې له کمښت او وچکالۍ نه دوی هم وخت پر وخت ختیځ او لویدیځ ته کډه شوي، خو هر چېرته یې د زراعت دود له ځان سره وړی او عام کړی، لکه په لویدیځ کې کردان چې نوم یې د همدا کرلان یا کرهن یو بل تلفظ دی او د بین النهرین د لومړنیو بزګري نظامونو بنسټ ایښودونکي وو، او په ختیځ کې د کرشن یا کرشنا نوم چې د بومي خلکو لخوا د همدې کرهني آریایي ټبر په راتلو او میشت کېدو یې د هغوی لقب د ځمکې کښت او حاصلخیزۍ د خدای ګوټي نوم کړی دی. له جزئیاتو به تیر شو چون هغه مو اکثریت په پیل مقدمه کې ویلي وو او خپله نتیجه ګیري به په همدې خبره پای ته ورسوو چې اوستا نه بلکې اوسېدا د بشر د تاریخ تر ټولو زوړ کتاب په لرغونې پښتو لیکل شوی دی او ښایي تاریخ پوهان د آریانو زوړ افسانوي تاریخ له سره د پښتو ژبې پر بنسټ ولولي او وڅېړي.